السلام علیکم. کله چې موږ یو لرنا جوړ کړه الحمدلله 10,000 کسانو پکې ساين اپ وکړو د افغانستان نه. دا یو غټ مقدار دی چې 10,000 کسان یو پلیټ فارم ته راځي ته غواړي درس وي. لیکن یو مشکل ما ولیدو چې اکثر کسان درلود هغه کمبود د انټرنیټ او دوی غوښتل چې واقعا راشي درس وي. بل مشکل دا و چې ډېر خلک عادت نه دي څنګه آنلاین درس وي، دوی غواړي فزیکي استاد سره کینی. نو د دوه مشکل حلول لپاره موږ الحمدلله خلیفۃ الله په اول سره کې دی لرنا فزیکي سنټر خلاص کړی دی. تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او دا سنټر د نورو سنټرونو په شانتې نه دی، ځکه موږ دلته هدف دا دی چې موږ ډېر خلک راټول، د هدف دا دی چې موږ کم خلک راولو، ښه تربیه کړو او جامعې ته وړاندې کړو، هغه پروګرامونو ته ورکړو چې کوم نور سنټرونو کې نشته دی. نور سنټرونه ماشاءالله ښه کار کوي، لیکن موږ یو بل پلان لرو. دلته به تاسو ته انشاءالله انټرنیټ امکانات وي، دلته به جدا میز وي چې خپل تاسو پریکټس پکې وکوئ یا بیرته یو لرنا ته لاړ شئ، نور اضافه درسونه پکې ووایي. دلته به تاسو کافي شاپ وي، ښایسته شین چمن شته دی، داسې نور امکانات هم شته لیکچرونو دپاره چې فری لیکچرونه به راځي تاسو ته. لیکن ټول نه مهم بحث دا دی چې دلته یو نوی چیلنج غوندې لرم. هغه چیلنج دا دی چې موږ کوم پروګرام تاسو درکوو، که هغه یو ایکس ای واي دی، که ډیجیټل مارکیټینګ دی، چې هر یو تاته انتخاب دی، ته دا پروګرام ټول یو لرنا سره تکمیل کا او چې کله په دې پوه شوې چې دا پروګرام تاته مفید نه و، ګټه یې ونه کړه، تا چې زده نه کړل او په دې شرط چې ته راغلی کارخانګي او ټول هر څه دې ورکړي دي او بیا هم تاته مفید تمام نه شو، موږ ستا فیس تاته بېرته درکوو. دا چیلنج قبول کړه. ته کولی شي چې دا چیلنج قبول کړې چې په راشې. او ډېر مفید پروګرامونه دي، هغه پروګرامونه موږ ډیزاین کړي دي د دنیا مختلف ملکونو په کتو سره، دنیا حالت په کتو سره، د آنلاین فریلانسنګ انډسټري په لوستو سره موږ داسې پروګرامونه ډیزاین کړي دي چې هغه تا د یو ځای نه بل ځای ته ډېر کم وخت کې وړي. زموږ دا واقعا امید دی چې ته خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي. ډیجیټل مارکیټینګ شي، یو ایکس مارکیټر شي، یو ایکس ای واي زده کړې، فرنٹ اینډ ډیولپمنټ زده کړې، بیک اینډ ډیولپمنټ زده کړې، ویب ډیولپر شي، یو ښه انګلیسي زده کړې او موږ دا واقعا مسلکي استادانو ته نیولي دي او موږ تقاضا ده چې ته راشي، تاته موږ هر رقم امکانات برابر کړي دي او خپل درس شروع کړي. که احیانا دا پروګرام تاته مفید نه و، کولی شي خپل پیسې بیرته واخلي، که وخت دې ضایع شوی دی، وخت ضایع تاوان به هم درکړم. دا چلنج زما قبول کا، یو دفعه دا اراده وکړه چې خپل ژوند بدل کړي، مثبت یو شی زده کړه، تاسو په کوم جامعه کې یو مفید انسان پاتې شي، اسلام ته خدمت وکړي، مسلمانانو ته خدمت وکړي، خپل فامیل ته خدمت وکړي. لیکن دا پروګرامونه واقعا ډېر په فکر او په توجه سره ډېر زیات په پلانونو سره ډیزاین شوي دي تاسو دپاره. یو چکر د ویلان دفتر نه لیدنه وکړه، راشه پهله چای خو موږ سره وڅښه انشاءالله په خلیفۃ الله په اول سرک کې او غټ لوحه به لګېدلې وي. یو چکر زموږ دیدار وکړه انشاءالله، مطمئن په دیدار پښیمانه نه شي.